انتهائی محترم معزز مسلمانانو حاضرین ورونو د ډېرو ورځو نه یو سوال بار بار راځي او هغه دا دی چې په فرض منځ کې خو عام کوتاهي ډېره ده، یعنی الله پنځه وخت مونږ فرض کړی دی او نن سبا چې نوجوان نه تپوس کې نو الا ما رحم ربي چرته لګ بداسي چې هغه به پنځه وخت مونږ پابند دي. سو کوئی یره بشپو ورځ کې دو مونږ کوم او سو کوئی درې کوم او سو کوئی کله کله پنځه وکم نو دا کوتاهي هم ډېره ده او دا غي سره سره د سنت مبارک کوتاهي ډېره زیاته ده. یعنی بکار خدا دا چې د فرض مون په جمع سره اهتمام وشي. دغه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلاة الجماعة افضل بصلاة الفذ ب27 درجه. یو سړی ځان له مونځ کوي او بل په جمع باندې مونځ کوي، نو څوک چې په جمع باندې مونځ کوي د مونځ د دې ځان له مونځ کوونکي نه 20 درجه غوره دی او بهتر دی. یعنی پښتو کې به د مثال زه وایم چې یو کس دی هغه یو مونځ یو ځل وکړو او بل 20 پیری وکړو نو د چا ثواب ډېری ظاهره خبره ده چې چا 20 پیری کړی دغه ثواب ډېری نو جمع سره مون الله فرض کړی دی او په جمع سره کول پکار دی. او نبی صلی الله علیه وسلم کو فرمایلی دی چې بغیر د عذر نه په کور کې منځ کول دا ډېر لوی جرم دی. او دا سره می غواړي چې زه د مانځ ټیم شي او دا غینه مخ کې اوسو نوجوانانو ته حکم جغی خشاک راټول کی او بیا د مانځ وخت شي زبل څوک مون ته مخ کې کم او بخپل باندې ورشم د هغه خلکو کورونه وسوځم کم خلک چې بغیر د عذر نه په کور کې منځونه کوي او جمع نه راځي. نو الله مون په جمع باندې فرض کړی دی او په جمع کې ثواب هم ډېر دی، د جمع اهتمام پکار دی. او دا غي سره سره نبی صلی الله علیه وسلم چې د فرض مون مخ کې ورستو کم سنت یاد کړی دي او امت ته تعلیم ور کړی دی، په خپل باندې په عمل کړی دی، صحابو په عمل کړی دی، دا هغه سنت او اهتمام هم پکار دی. او یو خو دی وجنه اهتمام پکار دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته امر هم کړی دی، په خپل په عمل هم کړی دی، صحابو هم په عمل کړی، نو لہذا موږ هم په عمل پکار دی. او دویم د دی وجنه چې زمونږ په دې فرض منځ کې کمزوري نیم ډېرې زیاتې دي. ګوره لکه څنګه قرت چې په منځ کې بکار دی نو موږ هغه شان قرت کوو نه. یعنی چېرته په 200-300 کې به یو کس داسې چې د هغه قرت بسوي، نور خو ټول مات ګوډ قرت دی. څوک د حا او د خا په منځ کې فرق نشي کولی، څوک د عین او د غین په منځ کې فرق نشي کولی. او د چا لهجه داسې ده چې هغه ته به په پښتو کې قرآن وایي که نه، نو زمونږ د الفاظ او د ایګیم سمانه د کمزوري د ډیره زیاته. دویم رکوع چې په کومه طریقه په کار د هغه شان رکوع مونږ نه کوو. بس زمونږ خو دا خیال دی چې رکوع داسې ده چې بس راښکته شنو بس دې ته رکوع وایي. نه، نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابو ته د رکوع کولو کومه طریقه ښودلې ده په هغه طریقه باندې رکوع په کار ده، هغه شان راښکته کېدل په کار دي. او زمون خو خیال لاله چې بس سجده دا چې تندې پس مکه کېدنو کار څنګه د کې خود حال لاله چې نبی صلی الله علیه وسلم د سجدې طریقه مخ خود لې سجده بسنګ کې لاس په کم ځای کې دی، تندې بلری کې دی کنيش دی به کې دی، دا خېټه په پتونانو نه جدا کې و پتونانو به د پاسه نګ دی وګده سجده به لګي نه په هغه طریقه باندې څوک سجده نه کوي. د لاسونه به تر خونو نه جدا کې دا څنګهلی نو چام دا ونوي چې رسول کوشش وکما نبی صلی الله علیه وسلم چې د سجدې څنګه طریقه خودلې چې هغه شان سجده خو زده کم کنه. په یو حدیث کې دا راځي
چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې صلوا کما رأیتمونی اصلی، تاسو د سې مونږ کوي څنګه چې زپ منځلې دلې ما چې مونږ کوما. نو به صحابه خدا سے خلق دے چې مونږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم د مونږ هر ادایره تر نقل کړي دا چې په تحریمه کې لاس څنګه پورته کړی دي، لاسونه په کوم ځای باندې خې دي، تحریمین پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کومه دعاګانې لوستي دي، رکوع څنګه کړی دا، منځ کې ولاړ څنګه دی، کتلی کوم ځای ته دي، قومه څنګه کړی دا، جلسه څنګه کړی دا، په قاعده باندې څنګه ناس دي، دا ټول اداګانې صحابه مونږ تاسو ته نقل کړي. نو په کار دا چې دا غي یو مسلمان ځان خبر کی کنه کدی وی چې الله مال په مونږ باندې پوره اجر او ثواب راکړي، او زما دا مونږ د شي وګرځي چې ما د هر ګناه نه من کی، د هر فحشاء او بحیاء نه من کی، نو دغه پر ضروري دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د منځ طریقې زده شي غواړي. او مونږ خو بس مونږ کول دي، نو مونږ کول دي به ویل که زه مونږ کوم او زما دعا نه قبليږي. نو چې دعا نه قبليږي خو مطلب دا دی چې منځ کې څه چل لګا کله مونږ د پیغمبر په طریقه وې او توجه برابر وې نو ولې به دعا نه قبلې دي. الله خو فرمایي چې ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، چې څوک په صحیح طریقه باندې مونږ کوي نو دا مونږ به په دې مجبوره کوي، په دې به مجبوره کوي چې تب ګناه نه کې، تب فحشا نه کې، تب د بحیاء نه ځان ساتي. دا د یو عجیب او خوندور عبادت. او په یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو ته یو مثال ورکو، او هغه مثال دسیو چې زستاسو نه تاسو کوم چې د چا د کور په مخ باندې نهر تلې یو لخته تلې او د پاګه کې د ورځې 15 ځلام بي، نو فهل يبقى من درنه شيء، د بدن باندې بس خیره پاتې شي. صحابه ویلا یا رسول الله لا يبقى من درنه شيء، چې سړی د ورځې 15 ځلام بي د بدن بس خیره پاتې شي، د پاک صافي. نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې فذلک مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. د قشن مثال له پنځو منځونو دی چې انسان پنځه وخت منځ کوي نو الله یې ګناهونه دسي صفا کوي، لکه د چې د ورځې 15 ځل غسل کوي او د بدن باندې خیره نه پاتې کیږي، د قشن به ګنام نه پاتې کیږي. منګ منځ وګو خو منځ باندې چې پکار دا چې بنده ته کم اطمینان ملاوي شي، کم روح کم سکون او اطمینان به بنده ته ملاويږي او کم راحت په ملاويږي، په کار د چې هغه مونږ ته ملاوي شي نه مونږ ته به نه ملاوي، ځکه چې مونږ د مونږ په سیر نه دی کړ. نبی صلی الله علیه وسلم به کله ستړی شو په سفر کې بلال رضی الله عنه ته ویل ارحنا بها یا بلال، بلال په دې مونږ باندې مونږ له دمرا کا دمم کپی، په دې خو به صحابه سکون حاصلو، خوشحالی به حاصل ولا که شرط غم او تکلیف براغه په منځبه ودرید نو چې سلام به وګرځاو دا سره به د باغ باو خوشاله وو، غم او پریشانی به الله ختمه. که څه مشکل براغه نو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دا راځي چې کان اذا فزعه امر بادر الى الصلاه. نبی علیہ السلام به کله یو کار په فکر کې واچو غمجن به نبی علیہ السلام به است په منځبه ودرید، په منځبه د الله نه مدد غوښتو. په قرآن کې الله امر کړی چې یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، که په مشکلاتو کې د الله نه مدد غواړئ نو په منځ باندې د الله نه مدد وغواړه، په صبر کولو باندې د الله نه مدد وغواړه. منځ خو داسې عبادت دی خو زمونږ په ژوند باندې هیڅ اثر نشته. د هغې وجه دا ده چې مونږ د مونږ په سیر نه دی وګورئ، مونږ له پکار دا دی چې اول د بانځه طریقه زده کړو. دویم دا دی نو ما خبره دې پورې کوله چې دې مون مخکې چې کوم سنت دي چې هغې ته سنن رواتب ویل کېږي، د دې سنتو اهتمام په دې وجه پکار دی چې که د قیامت په ورځ باندې زما په دې فرض منځونو کې کم کمی راوځي نو چې الله یې د دین پوره کړي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي، امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی او صحیح حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. د قیامت په ورځ باندې چې الله د بنده په اعمالو کې د کم عمل اول حساب کوي نو هغه مونږ دی، یعنی الله به اولنې حساب د مانځه کوي. نو بیا فرمایي چې فإن صلحت فقد افلح وانجح،
کچری د منځ کاته صحیح راو خطا د منځ په کاته کې څه نقص نه وو څه کمی پکې نه وو او منځونه کړیو نو فقط افلح وانجح لسړی کامیاب شو نجات وته ملاو شو یعنی باقی اعمال به په دې باندې قیاس کیږي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې وان فسدت فقد خاب وخسر د چا د منځ په کاته کې چې نقصان راوته کنه نو دې ناکام شو د لوی تاوان سره مخ شو لوی تاوان وک او فإن انتقص من فریضته شیء کې شری د منځونه کړي وو منځونه کړي وو خو په دې منځ کې لګ لګ شن نقص راوته ځای په ځای باندې یو ځای کې رکوع سم نه کړي بل ځای کې سجده کې څه کمه پاتې شوی دی بل ځای کې په توجه کې څه کمه راغله او خلل پکې راغله دی نو کده څه کمزورې نه پکې راوته نو قال الرب عز وجل الله بدی ملائکه تو فرمایي چې انظروا هل لعبد من تطوع زما د بنده سره نفل منځونه وګوري چې نفل منځونه وسره کړی دي کني دي کړی سنت منځونه وسره کړی دي کني دي کړی یعنی تطوع نو مراد هرغه مونږ چې هغه د فرض نه علاوه ده سنتم پکې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم سنت منځونه کړی دي نو هغه پکې راځي دم په تطوع کې راځي په نفلي منځونه کې نو الله به ملائکه ته وایي چې د عمل نامه وګوري چې د نفلي منځونه کړی دي او کني دي کړی د فرض نه علاوه نور منځونه کړی دي کنه نو فیکمل بها من تقص من الفریضه نو کوچري نفلی منځونه په راوځي نو الله به ملائکه ته وایي چې په فرایضو کې کم کمې د انداز د نفل منځونه پورا کړي نو ثم يكون سائر عمله على ذلك نو چې دا ول الله د نفل نه پورا کیږي نو باقی اعمال به الله په دې باندې قیاس کوي او بس دې به الله ایست بچ کی د جهنم د ور نه به الله تعالی بچ کی نو علما وایي چې فرض منځ کو اهتمام پکار دی ځکه چې اخو الله فرض کړی دی یو بنده چې مسلمان شي نو د ایمان نه پس اولنې حکم د متوجي کیږي هغه د مونږ دی وګوره دی به مونږ کوي او د الله پیغمبر فرمایلی چې د مسلمان او د کافر په منځ کې خو فرق دی مونږ دی چې مسلمان مونږ کوي او کافر مونږ نه کوي نو دا بل څنګه مسلمان چې د مونږ نه کوي دا بل څنګه مسلمان چې د ورځ یو مونږ یا دو مونږونه کوي او باقی نه کوي دا څنګه مسلمانی ده د نبی صلی الله علیه وسلم خاله او کسر غړې وځه مسلمانې ګما وليرجي والمنظم نشم کوله او جهادم نشم کوله او زکاتم نشم ور کوله نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول چې منظم نه کې او جهادم نه کې او زکاتم نور کې نو فبما تدخل الجنه جنت تپسزي اعمال خدا دي چې ته کلمه او دا بنیادی اعمال نه کې نو جنت تپسزي دا خو فرایض دي دا خو الله فرض کړی دی پتا باندې نو دا بل څنګه مسلمانې چې د ځان ته مسلمان وي او د فرض مون نه کوي یا د ورځ یو مونږ کوي یا دوه کوي او کله کړه او کله نه کړه دا څنګه مسلمانی ده یعنی دا خو په کار ده چې مسلمان دا فرض مون 100% شي 100% که څه کمه پکې دي نو هغه به الله د نوافل نه پورا کوي د سنت منځونو نه به الله رب العالمین پورا کوي د قیامت پر ورځ باندې کمزورین خو زمونږ ډېری زیاتی دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام مسلم دا حدیث نقل کړی د ام حبیبی رضی الله عنها پر روایت باندې چې نبی له سلام فرمایل چې ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعه هر یو مسلمان کدا نارینه دی او کو زنانه ده چې دا په شواروز کې د الله د پاره 12 رکعات منځ وکي تطوعا نفل منځ غیر فریضه د فرض منځونو علاوه الا بن الله له بیتا فی الجنه الله بوله په جنت کې کور جوړ کی نو چې په جنت کې ول کور جوړ کو نو د څه نه د چې دی به باری او کور به جنت کې دی به نزینا دی به جنت تزي مطلب دا دی الله بوله جنت ورکی جنت کې بوله الله تعالی کور تیار کی نو دی حدیث کې لګ اجمال له اجمال دا د ذکر په نه دی شوی چې دین فلم من کم 12 رکعات مراد دي نبی امام ترمذی رحمه الله د دې حدیث په تفسیر کې نور روایت راوړي دي او قانون دا دی چې الحديث يفسر بعضه بعضا کله کله یو حدیث د بل لپاره تشریح او تفسیر او وضاحتي نو په دې حدیث کې اجمال له خبر واضح نه ده او نور احادیث راوړي دي شواهد او دا د حدیث په تشریح او په وضاحت کې دي
نو یو حدیث د عائشہ رضی الله عنها پر روایت باندې پیش کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من ثابر على 12 رکعه من السنه چا چې همیشواله وکړو او په پابندۍ سره وکړو 12 رکعات من السنه د سنت مننا نو بن الله له بیتا فی الجنه الله بوله په جنت کې کور جوړ کړي او بدی حدیث کې به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 4 رکعات قبل الظهر سلور رکعات د ماسپخیم د من مخ کې او 2 رکعات د ماسپخیم د من پس ورکعتین بعد المغرب او 2 رکعات د ماخام د من پس ورکعتین بعد العشاء او 2 رکعات د ماسختن د من پس ورکعتین قبل الفجر او 2 رکعات د سحر د من مخ کې دا 12 رکعات شو 2 د سحر د من مخ کې سلور د ماسبخیم د من مخ کې او 2 ور پسې دا سو شو اتر کاته شو شپږ ماسبخیم او 2 سحر او 2 پسې به د ماخام د من پس سو شو لکه لس او 2 ور پسې به د ماسختن د من پس دا سو شو 12 رکعات نو دا د عائشہ رضی الله عنها حدیث چې دی و دا د مخکنی حدیث تفسیر دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دا 12 رکعات سنت وکړو نو الله بوله په جنت کې کور جوړ کړي نو یو خود دې ټولو احادیث وضاحت راغله د قشانتا د دې ټولو 12 رکعات سنتو او دویم د دې سنتو ځان فضایلم د بعضو په احادیثو کې راغلي دي لکه په یو حدیث کې دا راځي امام ابو داود رحمه الله تعالی د حدیث نقل کړی د ام حبیبی رضی الله عنها پر روایت باندې او شیخ البانی رحمه الله دا صحیح حدیث دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی اسلام فرمایل من حافظ على 4 رکعات قبل الظهر چا چې 4 رکعات د ماسپخیم د من مخ کې وکړه سنت او 4 بعدها 4 د ماسپخیم د من پس وکړه ګوري روایت د 2 دی او یو روایت د 4 دی که څوک د ماسپخیم من پس اوس ټیم شته دی 4 رکعات سنت کوي نو امین کولای شي خو مشهور خو زمون په منځ کې دا یو حدیث دی کنه چې 4 رکعات مخ کې او 2 رکعات بیا ورپسې خدا حدیث هم بکی صحیح دی چې که چا سره ټیم ور سره یو د ماسپخیم د من پس 4 رکعات کوي 4 رکعات کوي لکه مونږ چې جمعې منځو کو کنه د جمعې من پس 4 رکعات کو کنه 4 رکعات یو او 2 رکعات نور نو باقي اصل کې 2 روایت یو روایت د 2 رکعات دی بل 4 دی نو محدثین 2 قسمه تطبیق یو تطبیق د څه کوي چې که چا 4 وکړو که چا 2 وکړو بس ذمہ فارغ شو ثواب بہت ملاوي او یو تطبیق علما دا کوي لکه زمونږ فقهای احناف هغه وینا وی دا سلو اشپغونه پکار دي چې په دوه حدیثونو باندې عمل راشي زمونږ الحمدلله د عام خلکو معمول دا دی چې د جمعې د من پس شپږ رکعات سنت کوي په دوه حدیثونو باندې عمل کوي نو یو روایت د 4 رکعات دی او بل روایت پکې 2 رکعات دی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ماسپخیم د من مخ کې 4 رکعات وکړو ورپسې بیا 4 رکعات وکړو نو حرم علی النار دی به الله د جهنم په ور باندې حرام کی د جهنم ور به نه خوري نه به سوځي دیم د سحر د سنت مبارکه می حدیث راغله د فضیلت عائشہ رضی الله عنها فرمای و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې رکعتا الفجر خیر من الدنيا وما فيها د سحر 2 رکعات سنت دا د دنیا و ما فيها نه بهتر دی ګوره کته د ټول دنیا څوک درکې او د دنیا ټول نعمتونه درکې او بل طرف ته 2 رکعات سنت او ثواب د ملاويږي وې د 2 رکعات سنت می پکار دي دغه ثواب می پکار دي د سنت او دنیا می نه د پکار دنیا می نه د پکار دومره اجر په الله تعالی ورکوي په قیامت کې نو بدی وجبانی مسلمان له پکار دادي چې د فرض من سره سره د نوافل هم اهتمام وکي د سنتو اهتمام وکي او ان شاء الله در روان جمعه بیان به بیا په دغه باندې کم نفل منځونه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دلیل کې د اشراق مونږه د اغه سره د ساخ مونږه د مازیګر د مون مخ کې 4 رکعات نفل کول دي د مسختن د مون پس 4 رکعات نفل کول دي 2 رکعات نور په حدیث کې راغلي دي تهجد نبی علیہ السلام څومره اهتمام کړي او دغه څومره اجر او ثواب ده او دا کم زائد سنت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي دي سنن زوائد دا خو رواتب چې دي اهتمام پکار دي یعنی سنت مؤکده متویل شي سنن مؤکده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پابندۍ سره دا کول اند فرض په شان نو کله کله به پاتیم شو چې تی بیخي د فرض په شان نه قضا کینو به خو فرض په شان شو
او کله کله د انسان عذري یا بیمار دی بل څه مسله دا ستړی دی نو ګداته پاتې شنو په دې ګناګاریږي نه. دې مطلب دا دی چې ته اوس په هر حالت کې بزان باندې لازم کې نو بیا خو فرض کړه تا بزان باندې فرض کې به نه ګوره. سنت دې ته وایي چې د سنت مرتبه د فرضونو لګلان دی دا او به دا سنن رواتب چې دي د نبی له صلوات و سلام په مواظبت کړي یعنی کوشش کړي چې پاتې دي نشي کړي دي خامخا. او دا کم چې په زوائد دي نو دا سیدی چې لکه په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم امت ته تعلیم ورکړی دا چې دا تاسو کوي. او دویم دا چې کله متمقبل او شهیدن په خپل باندې هم کړي سنن زوائد. نو دا کم چې سنن رواتب دي د دیم خیال ساتل په کار دي په پابندۍ سره او دا غي سره سره چې دا کم زوائد دي دیم خیال ساتل په کار دي. ګوره د دې لپاره چې په قیامت کې کچرتا الله دې نه کی خو کمزوري خو زمونږ ډیره زیاته ده کړ کچرتا په دې فرض منځونو کې څه کمی راوځي نو چې الله دې دین بیا پوره کی زمونږ استاد هغه کمی. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای بنده چې کله د نوافل اهتمام کوي یعنی اسه خو چې بنده الله ته په کوم عمل ډیر زیات نږدې کیږي نو هغه عمل چې الله په د باندې فرض کړي اند فرایض خیال وساتي. لکه مونږ الله تعالی فرض کړی دی 15 وخت مونږ نو بنده چې او بنده که دا وایي چې الله ته ډیر نږدې شمه نو اول دې فرایض خیال وساتي. د رمضان د میاشتې روزه الله تعالی فرض کړی دا نو کې بنده و چې الله ته ډیر نږدې شم روزي دې په صحیح طریقه باندې ونیسي د رمضان د میاشتې. چانه چې الله وس ور کړی دی نو په د باندې حج فرض دی نو دې کو وی چې الله ته ډیر نږدې شم نو دې به د حج کوي. او چې بچا باندې زکات فرض دی او د نصاب مالک دی نو کو دې و چې الله ته ډیر نږدې شم نو دغه فرض حکم دی راځوندې کی زکات دې په صحیح طریقه باندې ورکړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنده الله ته په کوم عمل ډیر زیات نږدې کی نو هغه فرائض دي چې الله په دې فرض کړی د فرایض خیال دی وساتي. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث قدسی بیان کړی چې الله فرمایي چې ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل یو بنده چې د دې فرایض سره سره د نوافل خیال ساتي او ما ته ځان نږدې کوي په نفلی اعمال باندې. نفلی اعمال خو ډیر شي دي ذکر دی تلاوت دی نفلی منځونه دي صدقات دي خیر او خېګړو د چا سره احسان کول دي د بلا شی د خیر دروازې دي چې الله تعالی موتا ته کولو کړی. نو چې دې همیشه یو ماته په نوافل باندې ځان را نږدې کوي نو الله فرمای حتا احبه دې زما محبوب وګرځي خپل محبوب وګرځوم. او فاذا احببته کله چې الله وې د سره زمينه وکما نو كنت سمعه الذي يسمع به الله وې د غوګونه شمه وبصره الذي يبصر به الله وې د سترګې شمه ويده الذي يبطش به د لاس شمه او ورجله الذي يمشي به د خپې شمه. الله وې دې څه مطلب دی علماء دې مطلب دا دی چې الله وې د بنده کله زما محبوب وګرځو مخبل او دې زما محبوب شي ما تر نږدې شي زما په دوستانو کې شي دی نو زه د غوګونه شم مطلب دا دی چې دا غوګونه جدي دا بیا الله وی زه د ګنا نه بچ ساتم په دې غوګونه باندې دی به ګنا نه کوي. او الله وی زه د سترګې شم نو مطلب دا دی چې په دې سترګو به دی هغه زه ته نه ګوري په کم زه ته پکتو چې الله وی زه خپکېږم اذ الله سونه شم په دې لاسونو دی هغه کار نه کوي چې الله به خپکېږي. د سترګې د خپې شم دی مطلب دا دی چې په دې خپو دی هغه کار ته نه چې الله به خپکېږي بیا د الله نافرمانی بیا نه کوي. دا اندامونه الله په خپل نافرمانی کې بیا نه استعمالي د الله په تابعداري کې بیا استعمالي چې کله بنده د الله محبوب شي. او به الله فرمایي دا د مرتبه ده لئن سالني لاعطينه دا بنده چې زمانه سم غوړي نه زول ورکوم ولئن استعاذ بي لاعيذنه کو دې زما په نوم د یو شر نه پناه غوړي نو الله وزول خامخا پناه ورکوم د هر شر نه محفوظ ساتم. دا مرتبه په سم باندې حاصلي دا بدی باندې حاصلېږي چې یو بنده د فرضي عبادت سره سره د نفلي عبادتونو د سنتو مګر خیال وساتي. او څوک دا نه وي چې رزخو مړه دا خو نفل دی او مړه دا خو سنت دی او دا بنکو مخیر دا فرض بکوما دی. شاه عبد العزيز رحمه الله لیکلی دی غوي وي من تهاون بالادب عوقب بحرمان السنه سستی خشه نه دی چې یو مسلمان را ولګي او د مستحبات او خیال پری دي چې مړه دا مستحب دی او مړه دا یا کړي یا نه کړي کنه یعنی معمولی شي وګڼي او بدی کې د سستۍ مظاهره وکي
نو الله بوله سزا دا ورکی چې دی به الله د سنتو نه محروم کی د سنتو توفیق بمته الله تعالی والی. وردا قانون دی کنه چې الحسنه تجر الى الحسنه، چې ته یو ونی کی وکي نو اب ته بل نه کوي تراکای، خو چې ګناه وکي او باغ ګناه نه پس توبه ونه باسي نو المعصيه تجر الى المعصيه، دا ګناه به بل ګناه ته بیا راکاږي، بل ګناه به مجبوره کوي. نشاه عبد العزيز رحمه الله چې تکله د مستحبات او خیال ساتي د نوافل او خیال ساتي نو دا به تا راکاږي دې ته چې ته په سنتو باندې عمل وکي، او چې د سنتو خیال ساتي دا به تا دې ته راکاږي به دې مجبوره کوي چې ته د فرایض او خیال وساتي، او چې بنده د فرایض او خیال ساتي نو الله او تخپل معرفت او پیژندنه ور نصیب کوي. نو چې الله ما او ته پیژند په صحیح مانو کې نو بیا پاتې شو به مزید دا خو ما او ته د کوتاهیا نه کو، ما او ته الله پیژندل نه دی. ګوره د الله د عظمت او د لوی او د دومره لوی شان او جلالت ما او ته احساس نشته، ځکه د الله نافرمانی کو. کوم الله په صحیح مانو کې پیژاند والله چې یو ګناه به مراله به خون نه راکې. ګوره د یاد ساتي خو موږ الله په صحیح مانو کې پیژندل نه دی. نو هغه وی کې انسان په مستحباتو کې په نوافلو کې سستی کوي نو الله به سزا دا ورکی چې دې به د سنتو نه محروم شي، او چې په سنتو کې سستی شروع کړه چې مونږ دا خو سنت دی کړی یا نه کړی نو الله به سزا دا ورکی دې به الله د فرایضو نه محروم کی، د فرایضو توفیق به الله تعالی سلب کی. او کو دې په فرایضو کې کوتاهی شروع کی نو عوقب بحرمان المعرفه، الله به خپل د خپل پیجندنې نه به الله محروم کی، د خپل معرفت نه به الله محروم کی. دا مونږ چې دا ګناهونه کوو کنه دا وجه څه ده؟ وجه دا چې مونږ الله نه دی پیژندلې، او الله مولین دی پیژندلې ځکه زمونږ نه په فرایضو کې کوتاهی کیږي، زمونږ نه په سنتو کې کوتاهی نه کیږي، زمونږ نه په مستحبات او آدابو کې کوتاهی نه کیږي. بس الله رد خپل معرفت سلب کړی دی. الله دې موږ تاسو ټول ته خپل معرفت او پیژندنه را نصیب کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. الله مونږ چې سوي او سم واورید الله په دې د عمل کولو توفیق راک. الله زموږ د ناس تقبل کا رب العالمین. استاد حبیب صلی الله علیه وسلم د سنت او تابعداري مونږ تر نصیب کا. الله استاد پیغمبر د سنت او طریقو سره محبت او مینه پیدا کا. الله استاد احکام او طریقو سره استاد حکمونو سره الله زموږ مینه او محبت پیدا کا. رب العالمین است معرفت تر نصیب کا. الله استاد ذات سره او استاد دین سره محبت او مینه پیدا کا. الله خپل خالص او مخلص بندگان هم جوړ کا. الله د ریا نه وساته، د سمعت نه وساته، د منافقت نه وساته. رب العالمین په من کې اخلاص پیدا کا، من کې للهیت او تقوا پیدا کا. الله د نیک عمل د کولو جذبه الله په منګه کې پیدا کا. د ګناهونو نه مزړه تورک الله د شرک نه وساته، الله د غټو ګناهونو نه وساته، د بدعاتو نه وساته، د وړو ګناهونو نه وساته، الله د مشتبهاتو نه وساته. رب العالمین مونږ ټول ته د ایمان او د صحت او د عافیت جون را نصیب کا. وصلی الله تعالی محمد ابراهیم محمدی.